السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب سره په لاین شویم په د هیله ستاسو سره یو جوړ خوشحال به ستاسو نن ډېره خوندوره په زړه پورې مزدار ویډیو راوړې ده. نن ویډیو چې کومه ده ملګري، نن ویډیو ته په برعکس تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې په خپل موبایل کې ستاسو یوټیوب چینل جوړ کړئ، ویډیو پکې اپلوډ کړئ. ستاسو یوټیوب چینل ملګري څنګه جوړوئ ملګري؟ یوټیوب چینل ته اول پلی سټور یا جیمیل اکاونټ غواړي. ستاسو چې کله ملګري هغه جوړ کړئ په نه بعد ستاسو یوټیوب چینل جوړیږي ملګري. ستاسو ته په نوې ویډیو کې د یوټیوب چینل ویریفای کول، یوټیوب چینل ویډیو اپلوډ کول طریقه ستاسو په نوې ویډیو کې درښایي. ستاسو نن په دغه ویډیو کې دغه طریقه درښایي ستاسو څنګه د پلی سټور یا د جیمیل اکاونټ جوړولی شئ. ویډیو اخره پورې وګورئ. ستاسو نه همدې درخواست که تاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، سره په خوا کې د ګنټۍ نشان هم ووایي هغه هم د کلیک کړئ چې زما هر ویډیو اپلوډ کړئ چې ستاسو په وخت راورسي. ملګري که ستاسو چیرې دا ویډیو خوښ شوله د ویډیو سره لایک یې صحیح کړه ملګري. نه راځو د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوم. کله تاسو ملګري دلته موبایل سکرین ته راغلی ستاسو دلته راشئ. ستاسو دلته ملګري په پلی سټور هم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه پلی سټور هم د کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه پلی سټور راخلی شي. چې کله تاسو ملګري دلته دغه پلی سټور راخلی شي دلته ستاسو راشئ دلته دغه لاندې ساین ان آپشن چې کوم ستاسو ښکاري دغه شین په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته ملګري په دغه آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ملګري لږ انتظار کوئ ځکه چې دلته ملګري نیټ لږ سلو دی، صحیح کار نه کوي نیټ. دلته سرچینګ روان دی. چې کله ملګري دلته ماته دغه آپشن راخلاص شي دلته ستاسو بیا دلته دغه آپشن در ښکاره کوه صحیح کړه ملګري. ماته دغه آپشن راخلاص شو ستاسو چې دلته ملګري دغه لاندې آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو چې بیا دلته ملګري دغه پوز اولنی آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ بیا په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړل ستاسو ملګري لږ انتظار کوئ. دلته ملګري ماته یو بل آپشن راخلاصېږي صحیح کړه ملګري. دلته ماته دغه آپشن راخلاص شي دلته ستاسو راشئ دلته ملګري ستاسو چې دغه پوس سر اولنی خانه ښکاري ستاسو دلته راشئ په دا کې ستاسو ملګري اول خپل نام ورکئ، اول سر نام لکه دلته زه ورلیکم آصف. دلته ما آصف چې کله ور ولیکل صحیح کړه ملګري ستاسو چې دلته دغه لاندې دویمه خانه ښکاري ستاسو دلته راشئ په دا کې ستاسو اخري نام ورکئ لکه دلته مو ور ولیکل وزیر، بیا لاندې په نیکسټ د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په نیکسټ د کلیک وکړل ملګري ستاسو بیا دلته دغه رقم ته راشئ. ستاسو ملګري دلته راشئ ستاسو ملګري یو کول ورته انتخاب کړئ. تاسو چې هر کول ورته انتخاب کړئ دلته ستاسو یو کول ورته انتخاب کړئ لکه مو 2000 دو کول ورته انتخاب کړو. ستاسو دلته چې هر کول ورته انتخاب کړئ ستاسو چې کله دغه ورته انتخاب کړو ستاسو چې دلته ملګري دغه په منځ کې آپشن ښکاري دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. ملګري ستاسو په دا کې یوه میاشت ورته انتخاب کړئ چې هره میاشت وي لکه دلته زه یوه 18مه میاشت ورته انتخاب کړو. ستاسو چې کله دغه ورته انتخاب کړئ ستاسو چې دلته ملګري دغه لار سر ته آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ ملګري ستاسو یو تاریخ ورته انتخاب کړئ چې ستاسو هر یو تنې تاریخ ورته انتخاب کوئ. دلته مو 5م تاریخ ورته انتخاب کړئ. ستاسو ته چې دلته دغه لاندې آپشن ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړل دلته راشئ په ایمیل هم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه هم د کلیک وکړل دلته راشئ په نیکسټ هم د لاندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په نیکسټ هم د کلیک وکړل ملګري ستاسو ته بیا دلته دغه رقم ته راشئ. ستاسو دلته راشئ دلته ملګري ستاسو خپل پیران نوم ورکئ صحیح کړه ملګري لکه دلته مو زه ورلیکم آصف وزیر. دلته مو آصف وزیر ملګري ور ولیکل صحیح ده. ستاسو بیا دلته راشئ لاندې دلته ستاسو ملګري په دا لاندې نیکسټ د کلیک وکړئ. چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه نیکسټ د کلیک وکړل ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راشئ. ستاسو ملګري دلته راشئ ستاسو ملګري دلته دغه درې ایمیلونه درکوي. ستاسو ملګري دلته یو ایمیل پکې خوښ کړئ صحیح کړه ملګري دغه شنه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دا د کلیک وکړل ملګري ستاسو دلته دغه پوس سیر خط ورکړو دلته دغه نوم سیده راشي صحیح کړه ملګري دلته ایمیل درکړه. ستاسو ملګري دلته راشئ ستاسو ملګري دلته یو سکرین شاټ ورنه اخلئ بیا لاندې راشئ په نیکسټ د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په نیکسټ د کلیک وکړل ملګري دلته ستاسو راشئ دلته ملګري ستاسو خپل خوښه یو پاسورډ ورکړئ لکه زه دلته ورکوم ته داسې پاسورډ ورکوئ چې ستاسو ته بیا دپاره دغه پاسورډ معلوم وي. ستاسو بیا دغه پلی سټور اکاونټ یا جیمیل اکاونټ په دغه پاسورډ نه خلاصوئ صحیح کړه ملګري. ستاسو اول په سر کې انګلیش ورکئ بیا په غاټه کې بیا څټه چې ستاسو څنګه پاسورډ ورکوئ دغه پاسورډ چې کوم دی ستاسو په دغه لاندې دویمه خانه کې دغه رقم ته پاسورډ ورکئ لکه دا پوس پاسورډ ورته چې کوم ستاسو ورکړه دغه پاسورډ ستاسو لاندې ورکړئ صحیح کړه ملګري. چې کله ستاسو دغه پاسورډ لاندې ورکړل ستاسو بیا دلته راشئ ملګري ستاسو چې دغه لاندې نیکسټ ښکاري ستاسو دلته راشئ په دغه لاندې نیکسټ د کلیک وکړئ دغه شین آپشن چې کوم ستاسو ښکاري په دا هم د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه هم د کلیک وکړل ملګري ستاسو بیا دلته
دغه رقم ته راشئ ستاسو بیا دلته راشئ دغه لاندې اخري کې آپشن چې کوم ستاسو ښکاري دغه شین په دغه آپشن دی بیا کلیک وکړئ چې کله ستاسو ملګري دلته په دغه آپشن دی کلیک وکړل صحیح ده ملګري ستاسو ملګري دلته پخپله ورته کتلی شئ چې ماته دغه ایمیل یې راکړه دغه ما د پلی سټور یا د جیمیل اکاونټ جوړ شي څنګه ملګري ستاسو دغه نه سکرین شاټ درته واخلئ ستاسو بیا لاندې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ بیا دلته راشئ په دغه لاندې شین آپشن دی کلیک وکړئ چې کله ستاسو په دغه آپشن دی کلیک وکړل ملګري ستاسو دلته ملګري زه خپل پلی سټور اکاونټ یې درکاره کوم چې ماته پلی سټور اکاونټ جوړ شه که نه شه جوړ صحیح ده ملګري دلته سرچینګ راوړم دی ماته پلی سټور اکاونټ راخلاصېږي صحیح ده ملګري دلته ملګري ستاسو پخپله ورته کتلی شئ چې دلته ملګري ماته د پلی سټور اکاونټ چې کوم دغه جوړ شو صحیح دی ملګري بیا لاندې په دغه آپشن دی کلیک وکړئ چې کله ستاسو په دغه آپشن دی کلیک وکړئ ملګري ستاسو ډایرکټ د پلی سټور اکاونټ را جوړ شي صحیح ده ملګري ستاسو دغه نه اپلیکیشنان را ډاونلوډ کولی شئ ملګري یوټیوب په باره کې ستاسو ملګري په نوې ویډیو کې معلومات درکوو که ستاسو ویریفای کول که غواړئ که نه غواړئ ستاسو په نوې ویډیو کې دغه معلومات درکوو صحیح ده ملګري ستاسو نه بلې ویډیو پرې اجازه غواړم د الله په امان